دی که ایمان لرلې دی به مطالبه کړې وه چې دا عمران خان تاسو بند کړی ولې دی که تاسو وایئ چې دا لیډر نه دی خو راخلاص یې که نرشه ته ورسره ووټ وکړه که نه تا ته پته ده چې وایې نه تړم او ترې نه شم ګټلی نرشه دا زمری راخلاص که زه به دې دا نور زمري بیا وګورم. السلام علیکم ملګرو، بالکل مفتي منیر شاکر صاحب سور حقیقت ویلې سپینه وینا یې کړې ده ځکه چې تاسو ته پته ده بل حالات داسې ګډوډ دي. عمران خان په لاجل کې دی نو اوس هم الیکشن نه کوي چې خو ته په عمران خان پر جیل کې دې لپاره خوا کړی چې د الیکشن موږ وګټو نو اوس هم الیکشن نه کوي. تاسو ته پته ده نن پی ډي ایم والا نن دا کاغذات د سېنیټ کې دا کاغذات منظور کړل چې د الیکشن د نورو وروسته شي ځکه چې په وزیراعظم صاحب باندې حمله شوې ده، ملک سیاسي حالات خراب دي. نن هغه دا کاغذات هم منظور کړل. نو مفتي منیر شاکر صاحب د خپل حقیقت وینا کړې ځکه چې تاسو دا غوښتل چې عمران خان په جیل کې موږ الیکشن وکړو وانه پس بیا د الیکشن موږ وګټو نو اوس هم الیکشن نه کوي. اوس هم دومره چې پته به ولګي څوک چا سره مینه کوي، په زمان سره کوي، نواز شریف سره کوي، نو پیپل پارټي ورسره کوي، عمران خان سره کوي. نن به پته ولګي د عوام لاس کې عوام چاله ووټ ورکوي نو چاله ډېر خوشحاله دی نو پته به ولګي. نو اوس پی ډي ایم والا تېښته کوي ځکه چې بل څه لاره نه ورځي او دغه کول چې کاغذات منظور کړل الیکشن دی وروسته شي ځکه چې څوک ورسره ودرېږي نه څوک سره مینه محبت نشته. چې عوام ټول عوام عمران خان نه خوشحاله دي ځکه چې هغو ته پته لګي چې ټول عوام عمران خان پسې دی، موږ پسې نشته. نو شرمېږو چې دا الیکشن وشي، شرمېږو نو او دغه ما د اوس د الیکشن ورو وروسته کوي. نو ورځې به دا خبره کوي سیاسي حالات خراب دي نو وزیراعظم صاحب د حمله شوې ده نو اوس د الیکشن نور وروسته شي نو سېنیټ کې کاغذات منظور کړل هغو نو پته نه لګي نو دې پاسه پته لګي که الیکشن کېږي نه کېږي. نو نن دا اپډیټ نو بالکل مفتي منیر شاکر صاحب خبره کړې وه الیکشن دې وشي کېږي خو بس نه لګي. نو بله زرتاج ګل چې په پېښور های کورټ کې ګیره شوی وه نو هغه ځای کې جج چیفسټر چې اسلام آباد له راغلی چې هغه راغلی زرتاج ګل یې پرېښودله نو هغه باندې پی ډي ایم والا خو ډېر غوسه شوي دي عمران خان مخالفین ځکه چې دا ولې داسې کار وشو، دا ولې داسې پرېښودله. نو بار څه به ډېر پولیس والا راغلي وو نو دنیا حداله ګاډي راغلي وو نو سر یو زرتاج ګل پسې راغلي وو نو بیا هو چیف جسټر د اسلام آباد له راغلی شپې د شپې عدالت یې کولاو کړو بیا هغه نه پس هغه زرتاج ګل یې پرېښودله. نو تاسو ته خو پته مې څو ورځې مخکې دا واقعه شوې ده نو پته نه لګي. خو اوس دا نن دا بهانه ونیوله چې سیاسي حالات ګډوډ دي، په وزیراعظم صاحب باندې حمله شوې ده بس اوس تېښتې لار ګوري نو ځکه چې الیکشن نه کوي. دا شاړ غوندې ویډیو کتلو ډېره مننه کوم. دا ویډیو خو خوښ شي مخکې ملګرو سره هم لازمي شریک کړئ. والسلام.